السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو مسلمانانو وروڼو، د څو ورځو بیماری په سبب باندې ستاسو په حضور کې مې حاضر نشو کولی، نو اوس بیا الله پاک صحت راکړي او ستاسو په حضور کې حاضر شوم. غواړم چې در سره یو مسله د لمانځه متعلق در سره شریک کړم. هغه مسله ده چې درې غلطیانې تقریبا اکثریت د مسلمانانو، ساده مسلمانان په هغه کې اخته وي. د لمانځه دوی ته پته نه وي چې دا غلطي موږ کوو، په دې سره زموږ لمونځ خرابېږي، زموږ لمونځ فاسدېږي، لمونځ نه کېږي. هغه درې غلطیان در سره شریکوم، په غور سره یې واورئ او د ملګرو سره یې هم شریک کړئ، تر څو هر مسلمان خپل لمونځ د دې درې غلطیانو نه وساتي او لمونځ د فساد او د خرابۍ نه وساتي. اوله دا ده چې زموږ مسلمانان وروڼه کله چې امام ولاړ وي، تکبیر تحریمه ویلی نه وي، بیا دوی د هغه نه مخکې، د امام نه مخکې تکبیر تحریمه ووایي. په دې صورت کې چې دی د ده لمونځ نه صحیح کېږي، لمونځ یې نه کېږي، دی بلکل په دا لمانځه کې ورسره داخل نه دی. دا ډېره عام غلطي ده، ډېرو مسلمانانو، ساده مسلمانانو ودې ته فکر نه وي. غواړم چې تاسې ودې ته فکر وکړئ، خپل لمونځ د فساد نه وساتئ. او دویمه غلطي دا ده چې کله یو امام رکوع ته ولاړ شي، په رکوع کې که یې ونیسي، مقتدي راسي ورسره شامل شي، خو بیا هم هغه رکعت صحیح کېږي ورسره. لیکن امام چې کله د رکوع نه راپورته شي او بیا په دې حالت کې مقتدي راسي او ورسره شامل شي او دی ژر او رکوع کې بیا راپورته شي، نو په دې صورت کې د هغه لمونځ هغه رکعت نه دی ورسره نیولی، نو دی به هغه یو رکعت واپس راګرځي. ډېر مسلمانان، ساده مسلمانان دا خیال وي چې ما دا رکعت ورسره ونیوی، نو هغه رکعت بیا دوی واپس نه کوي. نو دا هم ډېره عامه غلطي ده، ډېر مسلمانان دې ته فکر نه وي. درېیمه غلطي دا ده چې هغه ډېره اهمه، ډېر مسلمانان ورته فکر نه دی، عام مسلمانان پکښې اخته وي په دې غلطي کې چې د هغه په وجه باندې د ده لمونځ خرابېږي، لمونځ یې فاسدېږي. هغه دا دی چې د امام نه مخکې رکوع ته تلل یا سجدې ته تلل، امام سجدې ته نه وي تللی، تکبیر یې نه وي ویلی، دی بیا بختیر سجدې ته رسېدلی وي یا رکوع ته رسېدلی وي. په دې صورت کې هم د ده لمونځ چې دی هغه فاسدېږي لمونځ. په دې صورت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی وایي، که څوک د رکوع نه مخکې ولاړ شي یا د سجدې نه مخکې د امام د سجدې نه مخکې ولاړ شي یا رکوع وکړي، نو په دې صورت کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي د یو خو لمونځ نه صحیح کېږي، بل دا دی چې ده ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بدعا هم ده. هغه بدعا دا ده چې وایي که څوک داسې چل وکړي، دا فعل وکړي، نو الله دې د ده سر د خره وګرځوي. داسې بدعا سوې ده. ترمذي شریف په حاشیه کې یو واقعه د یو شیخ را ذکر کړې ده، هغه مختصر تاسو ته بیانوم چې هغه شیخ وایي ما ډېر وخت شاګردانو ته درس کوی د پردې نه شاته، شاګردانو ته مې ځان نه ښود، نو دا شاګردانو به ډېر پوښتنې رانه کولې چې شیخ صاحب په دې کې استاد څه راز دی، ولې موږ ته ځان نه راښیې؟ خو ما ځان نه ورښوی. یو شاګرد مې هغه ډېر په تنګ کړم، ډېر په عذاب یې کړم، خو آخر مې دا راز ورته بیان کړي چې دا راز دی چې ما کله دا حدیث په کتابو کې ولیدی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کړې ده هغه کس ته چې د امام نه مخکې رکوع ته یا سجدې ته منتقل کېږي، د هغه سر دې د خره وي. ما وغوښتله دا شیخ وایي په دې حدیث باندې زه تجربه وکړم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقوال احادیث هغه خو اصدق الصادقین دي، هغه کې خو شک و شبهه نشته، که څوک شک شبهه پکښې وکړي نو هغه کافر ګرځي. نو دی وایي ما تجربه پې وکړه، ومې غوښته چې تجربه پې وکړم چې آیا دا رښتیا داسې دی، واقعیت داسې دی که نه. نو کله چې ما تجربه په دې وکړه، د امام نه مخکې ولاړم انتقالاتو ته یا سجدې ته د امام نه مخکې ولاړم یا رکوع ته د امام نه مخکې ولاړم، نو الله تبارک وتعالی زما سر د خره وګرځوي. د هغه راهیسې بیا چې دی زه دا خپل شاګردانو ته درس کوم د پردې نه شاته. نو محترمو مسلمانانو وروڼو، تاسې هم ډېر خیال ساتئ په دې کې. مسلمانانو فکر نه ورته رسي، لیکن دا ډېر زیات اهم دی ځان ساتل د دې څخه چې ځان وساتل شي او خپل لمونځ صحیح کړي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه بدعا نه ځان وساتي. الله تعالی دې موږ تاسو ته عمل کول توفیق راکړي او دا ویډیو د ملګرو سره ضرور شریک کړئ تر څو ټول مسلمانان په دې غلطیانو باندې فکر وکړي.